دېرش جیبي انټرنېټ یوازې د 1.5 سل افغانیو په بدل کې ترلاسه کړئ. سلامونه نیکې هیلې یو ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د روشن شبکې اړوند ده چې څرنګه کولی شو 13 جیبي انټرنېټ یوازې د 1.5 سل افغانیو په بدل کې ترلاسه کړو. د یادونې وړ ده چې دغه طریقه او دغه وړاندیز د روشن ټولو سیم کارتونو کې موجود دي او تاسو کولی شئ هره میاشت خپل ځان دپاره فعال کړئ. مګر د ویډیو له ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د کامنټ په برخه کې ولیکئ. په روزمره ژوند کې تاسو د کوم ټولنیز اپلیکیشن څخه زیاته استفاده کوئ؟ کومو چیرې کامنټ کړی وي؟ راځو پر ویډیو به پیل وکړو. لومړی سټپ دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ 13 جیبي انټرنېټ یوازې د 1.5 سل افغانۍ په بدل کې ترلاسه کړئ، نو دا ویډیو هیڅ سکیپ نه کړئ، یعنې له پیل طرفه یې راسره وګورئ. دوهم سټپ کې دغه طریقه یا دغه وړاندیزونه د روشن خاصو سیم کارتونو دپاره دي. دا چې څرنګه کولی شو خاص سیم کارتونه ترلاسه کړو د هغې معلومات هم درته درکومه، خو تاسو ویډیو سکیپ نه کړئ. اوس دوستانو راځو چې څرنګه کولی شو نوموړي سیم کارت ته لاسرسی پیدا کړو، څرنګه کولی شو له همدې انټرنېټ څخه برخمن شو. دوستانو کله چې تاسو غواړئ 13 جیبي انټرنېټ یوازې د 1.5 سل افغانۍ پر بدل کې ترلاسه کړئ، تاسې باید لومړی خپل ځان سره الکترونیکي تذکیره ولرئ او عمر مو پکې باید 18 کالو څخه زیات وي. دوهم سټپ کې باید تاسې خپل ځان سره د پانتون کارت ولرئ، که هغه خصوصي پانتون وي یا هم دولتي، پروا یا کوم مشکل نه جوړوي، خو مقصد تاسو باید خپل ځان سره یو کارت ولرئ. په دریم سټپ کې کولی شئ د روشن له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړئ او خپل ځان دپاره د محصل په نوم نوي راغلي سیم کارتونه ترلاسه کړئ. پر هغې کې تاسو کولی شئ چې 13 جیبي انټرنېټ د 1.5 سل افغانۍ په بدل کې ترلاسه کړئ. باید یادونه وکړم چې دغه انټرنېټ یوازې د ګوګل او یو څو ویبسایټونو دپاره ده، مګر د وي پي این د لارې کولی شئ چې 13 جیبي انټرنېټ د ټولو اپلیکیشنونو دپاره وکاروئ، ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب او دې ته ورته نورې ټولنیزې رسنۍ کوم چې تاسو ورسره علاقه لرئ. د دوستانو لنډ معلوماتو چې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ 13 جیبي انټرنېټ یوازې د 1.5 سل افغانۍ په بدل کې ترلاسه کړئ. دا چې څرنګه کولی شو له وي پي این نه استفاده وکړو، راځو هغې سټپ ته. نو ملګرو، تاسو به راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور یا هم اپ سټور ته. په سرچ لټون کې به دغه نوم ولیکئ کوم چې تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. د لیکلو وروسته همدا وي پي این خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو د سیم کارت ډیټا آن کړه، نو راشئ همدا وي پي این کنیکټ کړئ. نو له دې وروسته هیڅ د انټرنېټ پابندي پر تاسو نشي کیدی، یعنې کولی شئ له همدې انټرنېټ څخه په ټولو ټولنیزو رسنیو کې استفاده وکړئ. دا د وي پي این د کنیکشن طریقه وه چې څرنګه ورڅخه استفاده کوو. د یادونې وړ ده چې آیفون دپاره جدا سیټینګ لري. که چیرې تاسو آیفون ډیوایس لرئ، کولی شئ کامنټ وکړئ تر څو د ورباندې راتلونکي ویډیو جوړه کړم. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو چې څرنګه کولی شو 13 جیبي انټرنېټ یوازې د 1.5 سل افغانۍ پر بدل کې ترلاسه کړو. که چیرې تذکیره، سیم کارت او ترڅنګ یې آی ډي کارت لرئ، کولی شئ د روشن له مرکزي ادارې څخه لیدنه وکړئ، خپل ځان دپاره د محصلینو په نوم یو نوی سیم کارت ترلاسه او دغه طریقه فعال وکړئ. تاسو به وکولی شئ له همدې انټرنېټ څخه برخمن شئ. که چیرې بیا هم له تاسو سره کومه پوښتنه غوښتنه وي، کولی شئ کامنټ وکړئ. ترڅنګ یې زموږ د وټساپ، ټلیګرام او دې ته ورته نورو ټولنیزو رسنیو لینکونه د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. موږ سره ګډون وکړئ تر څو ستاسو هره پوښتنه په اسانۍ سره ځواب شي. مېلاویږو به پر بله راتلونکې ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.